این معیوبه که دست نداشت پای نداره این کارش چه رقم کنه سوال کرده یکم تا که سوال هم کرده سرم زیاد بد خورده چرا این سوال از ما میکنی مثلا زموږ دا یو تشناب څونه په ضرور دی زه چې اوس هم لاړ شم کله کله حتی شپه وکړم بېرته د دا ضرورت په خاطر خپل کور ته به زه ځان رسوم په هغه ګړي کې نو مرګ ښه دی نه ده ما ځان نیولی و په ما چوکۍ پسې دا نور دوه یې هاخوا ته پسې وغورځول ما ځان ټیټ نیولی و بله دا ټانګ سره بله دا اصلا دا درې ته پسې ورولوېدم دلته چېرته ټانګ ورولوېد د ولوېدلو صحنه مې نو بیا نه ده په یاد میونه چې ما به درته ویل میکاته بال خاوره خو زموږ مار خپل د مار خدمت کوم من امی پای خدا که ماندم یک دفعه امی پای من تو از امی زمین بلند شد گرنبست کرد کمی گرنبست کرد من زیاد بلند اونجا درختا بود چنار و چیزا از امو هم که من بلند شدم پس افتیدم سردگیش که افتیدم و فکر کنم به هم بدستی بود چرا که اول یک پرقص کرد باز گرنبست کرد من اینجا و امی پیش بمبه واریم خودم رفتم اما تو باز اونجا دیگه جانم داغ آمد دیگه نتونستم رفتم در موقع جای من نمیفهمیدم که جای ما اوگار شده بسیار جایا عریضه کردیم رفتیم دیگه اینمی آخرین عریضه است که پیش خودتان آمدیم دیگه که اول خداوند تعالی خودتان اگر کدام امیدواری بر ما بده دیگه چی کار کده میتونی؟ ده چی کار مهارت داری؟ ما دیگه دینمی معیوبیت خودم تماما کار خانه را میتونم کده آفرین دیگه اینمی دو دانه طفل کلان کردیم برای یک دست یک پای حتی در جایی که من عریضه کردم گفتم یک ماه تو کار بده من کار کنم اگر از وظیفه از پیش ما گرفته تانستی مرا ماش بده نتانستی بازم اون وقت من رخصت نمی کسی اینمی کار کسرت اعتبار نکرد نکرد اعتبار که معیوب است نمیتونه کار کرد برو خوب جای آمدی که حال اینجا سرت بیخی اعتبار است بخاطر که اینمی جای شماست خانه شماست هر مشکلی که داشتین انشالله مطرح کنین خودت یک زن هستی ما هم یک زن هستم خودت اولاد دارستی ما هم اولاد دارستم خودت معلولیت داری ما هم معلولیت دارم پس بناهن از ما کده هیچ کس تو رو زیادتر درک نمیکنه انشالله کوشش میکنیم که بزرگترین فرصت برات یک جای کار پیدا کنیم در چوکات داریم ما اگر در اینجا نشد انشالله در جای دیگه برات یک کار حتما پیدا باشی تشکر داسې معلول یم چې زموږ زده کړو ته اړتیا لرو بلکې سربستۍ ته اړتیا لرو چې موږ یو ځای چې زه په مکتب کې شامله سم هغه موږ ته سره کرایه نه لرو دغه ځای سبا شو بیا زما سه مکتب پاتې بلې خواته ځم بلکې دغه د مځکې د خوا څخه موږ ډېر دغه لرو بل تعلیم ته موږ ډېره اړتیا لرو ولې چې زما خپله په دیار باندې تعلیم ډېر خوښ دی چې زه یې وکړم دا خو ډېره ځوانه ده دا خپل مربوطاتو کې یو چیرې ونیسه معاش هم ورکه مکتب به م وي صحیح ده زده کړې دې لږ زده دي لږ بیا یو شی خو به بیا هم زه په دې حال باندې زه مکتب ته ځم زما ته ډېر خلک په مننه نه کوي ما ته هېڅوک په مننه نه کوي ما ته ډېر خلک په کمزوره سترګه راته ګوري زه په دغه بایسکلي کې د ډېره لرې کور مې هم ډېر لرې دی او د ډېره لرې 20 کلنه یم ډېر وخت لري تر اوسه درس ته طالب ته شامله کړه واده دې کړی بله مېرمن د مرسته نه کوي له مور سره په خدمت کې او ستا په پالنه کې نسته چیرې لاړ خپل په کار پسې بعد له دې چې تاسې ټپي شوئ او معلول شوئ بیا مېرمن درنه لاړه یو څه وخت و
څه ویني؟ نور نشم کولی. څومره وخت یو ځای وئ؟ 2 میاشتې مې د واده ورسره تېرې کړې، بیا زه خوښ شوم. 6 میاشتې مې نور بیا په دغه حرکت کې تېرې. موږ غواړو ګډ ګډ د افغانستان ته هغه حقوق چې دوی باید ولري ورته ورسوو. خو دا یو وخت غواړي، موږ د ډېرو وخت مزل په یو شپه کې نه وهلی سو. زه امیدواره ستم د خلکو په همکارۍ او د دولتي چارواکو په همکارۍ په ګډه سره د یو افغان ټیم په صفت دغه بدبختیو ته د پای ټکی کړي.